تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو په دې ولایت په ولایت خپرونه کې هرکلی وایم. د خپرونې په دې برخه کې د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوال او د دې شورا غړی سید احمد سیلاب زموږ مېلمانه دي. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د ولایتي شورا رئیس ښاغلی سید جان خاکریزوال له تاسو څخه د یوه اورېدونکي پوښتنه کوم. اورېدونکی ډاکټر نور محمد صدیقي له روزګان ولایت څخه پوښتنه کوي. وایي زما پوښتنه دا ده چې د ولایتي شورا د رئیس عمده دنده څه شی دی او دغه ریاست ته کوم کسان ځان کاندیدولی شي؟ که لنډ ځواب ورکوي. خدا دې استاد سره اختم. مهرباني کوئ خاکریزوال صاحب. بس صاحب ستاسې بل هم کار زنګ راووه. بلې تاسې خیر تاسې دې پوښتنې ته که ځواب ووایاست چې ډاکټر نور محمد صدیقي کړې ده، مهرباني وکړئ. دی وایي چې د ولایتي شورا د رئیس عمده دنده څه ده؟ ستاسو اصلي وظیفه او دنده مو څه ده د ولایتي شورا د رئیس په توګه؟ چا کړې ده دا سوال؟ چا کړی؟ یوه اورېدونکي کړې ده، نور محمد صدیقي نومېږي. ګوره وروره، زه په تلیفون کې دغه بحثونه هم نه کوم، نه دا خلکو سره زه خبرې کوم. زه بخښه غواړم. ما چې ورته یو سوال ویو جواب لري، نور ما ته بخښه وکړه. صحیح ده، ډېره مننه. خو لیکن تاسې پخپله له ما سره خبرې کړې وې چې په دې بحث کې به ګډون کوئ، د اورېدونکو پوښتنو ته به ځواب وایاست او درته دا مو وویل چې دوهم نیم ساعت به ستاسو لپاره وي چې اورېدونکو ته ځواب ووایاست. په هر حال په کندهار کې د ولایتي شورا رئیس و چې سید جان خاکریزوال و چې د دې شورا غړو انتخاب کړی و او دا یې هم د سوال ځواب و. منندوی له خاکریزوال صاحب څخه خو کوشش کوو چې همدا اوس د کندهار د ولایتي شورا له یوه غړي سید احمد سیلاب سره تماس ونیسو. له نیکه مرغه ټلیفون ته یې ځواب ووایي. سیلاب صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی. سیلاب صاحب